کتونکو یو نوې ویډیو مې دلته راوړې ده چې په دره ادم خیلو کې د یوې پیغلې جینۍ نه په کور کې ویډیو شوې ده او دغه ویډیو اوس په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده. دغه پیغلې جینۍ ویډیو به درسره هم دلته شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو د ویډیو شیر کولو نه مخکې درسره د دغه ویډیو باره کې لږ ضروري معلومات شریکوم، تر پایه راسره پاتې شئ. کتونکو په دغه ویډیو کې ښکاریږي چې دغه جینۍ په کور کې د خپل کور کار کوي او دغه هلک ترېنه ویډیو جوړوي. کتونکو دغه نه د معلومه چې دغه ویډیو ترې څنګه شیر شوې ده او په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوې ده. کتونکو دغه غلطي زمونږ نه په خپله کیږي چې کله زمونږ کورونو ته دغه رنګ رشته داران راځي، یعنی ترور زامن، ماما زامن یا داسې نور رشته دار راځي او هغوی له موږ دغه اجازت ورکړی وي چې زمونږ کور ته بې اجازته رادننه کیږي، نو هغوی بیا په ځان له کور کې د جینکو نه همدغه رنګ ویډیوګانې جوړوي او هغه ترېنه بیا په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي چې په دغه ویډیوګانو سره د هغه کورنۍ بدنامي وشي او په ټوله معاشره کې وشرمېږي. کتونکو چې دغه ویډیو څومره وایرل شوې ده دا به د دغه جینۍ کور ته هم رسېدلې وي او دا نه ده معلومه چې دغه جینۍ او دغه هلک سره به یې کم عمل کړی وي، دا هیڅ چاته پته نشته. کتونکو په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه جینۍ د کور کارونه کوي او دغه هلک ترېنه ویډیوګانې جوړوي چې په دغه ویډیو کې ورسره دغه هلک ګپ شپ لګوي او نور هم ناروا کارونه یې ورسره کړي دي. کتونکو دا رنګې ویډیوګانې جوړول نه دي پکار او په هغه خلکو باندې همیشه نظر ساتل پکار دي کوم چې تاسو په خاندان کې شرموي او په معاشره کې هم شرموي. او اوس دا نه ده معلومه چې دغه پیغلې جینۍ سره به کم عمل کړی وي، خو دغه ویډیو اوس ډیره زیاته وایرل شوې ده په سوشل میډیا باندې. نو دغه که تاسو هم کتل غواړئ نو تاسو د دره ادم خیل په نوم باندې سرچ کولی شئ. دغه ویډیو تاسو ته په ټرند راتلی شي او تاسو یې بیا کتلی شئ. او که موږ سره یې کتل غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، دغه ویډیو به در سره موږ په خپله هم شریکه کړو، تاسو یې دلته هم کتلی شئ. د ویډیو کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم. د الله په امان.